السلام علیکم زما ګران مینوالو ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم نو ملګرو ما چې دی نو د نیلم ګل هغه ویډیو مې صحیح که هغې کې لګیا دی جړا کوي او فریاد ډېر زیات کړی دی چې تاسو زما چې دی نو څه فیصله وکړئ زما چې دی نو څه خبر وکړئ مرادي چې دی نو بله ښځه یې کړې ده نوې ښځه یې کړې ده هغه یې راوستی وه او په هغه باندې م زه ټکولی یم والی یم نو نیلم ګل زما خبره دا ووره اول چې دی نو ستا غلطي ده تا به چې دی نو ښه پیسې به دې وله روړلې او ښه چې دی نو کاروبار به دې وله کولو نو غلطي تا کړې ده ولې چې ته یوه مسلمانه ښځه یې تا سره دا نو کول په کار چې تا به چې دی نو دله به بزنس به دې کولو خو اوس چې دی نو ستا بزنس ټپ شو مارکیټ دې بند شو نو اوس دله غوسه ورغه اوس چې دی نو د ته یې په سیټ ته کړی نو بله ښځه راوستله ویمه لعنت شه په دې خلکو باندې او دا چې کوم ډمان خلک دي دا پلیتان خلک دي دی خپل لور خور ورکوي ویمه په هغې باندې م لعنت شه او داسې په لعنتیانو باندې م لعنت شه چې داسې دلګان هم ناست دي په کور کې د ښځو ګټه خوري دی له خو مرګ پکار دی دا بېغرتوب دونه بېغرتوب او کونیتوب هم شروع کړی دی د ښځو ګټې ته ناست دی ښځې چلوئ او د هغې ګټه تاسو خورئ انتهایی د افسوسناک خبره ده افسوس خبره ده ویمه لعنت شته ستاسو په دې ژوند باندې بې غیرتو دا تاسو د ښځو ګټو ته ناست یې د ښځې ګټې خورئ ډېر د افسوس خبره ده داسې کسان هم ناست دي زموږ په معاشرې کې د پښتون نوم مو شرمولو تاسو ځان ته پښتون وایي ویمه تون لعنت شه او په تاسو باندې شه او نیلم ګل ته زما خبره ووره ته چې دی نو توبه وباسه ما درته مخکې ویلې توبه استغفار وباسه او چې دی نو دا کنجرتوب او دا سندرې او دا چې دی نو دا ډمتوب بیخي پرېږده و انشاءالله مونږ در سره ولاړ یو بس زمونږ دا میسج دی تا ته دا ډمتوب ته پرېږده او بیا وګوره انشاءالله چې تا ته چا تا سره لاس ولګولو یا چا تا ته خبره وکړه نو انشاءالله مونږ در سره ولاړ یو خو شرط دا دی ته دا ډمتوب پرېږده بس ملګرو زما دا میسج و نیلم ګل دپاره او هغه مرادي دپاره مرادی چې کوم دی نو دا غلط کارونه لګیا دی کوي اوس نو اوس یو ښځې له دې طلاق ورکړو نو اوس ته هغې نه څه غواړې څه لپاره وهل ټکول کې چې کومه خبره ده راشه ښکاره خبره وکړه خپله بس دا ورکوټې شانتې میسج د مرادي دپاره او د نیلم ګل دپاره چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کوئ والسلام